الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله المولانا العظيم. طول بشوصة درد شرفيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما د اسلام محترم ورونو او خصوصا ځوانانو، اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمدلله موږ تاسو د فکر او ډالۍ په سیمینارونو په لړۍ کې نن اووم درس ته اووم سیمینار اسلامي نظام قایمول ولې لازم دي. ان اسلامي نظام ته اړتیا څه ده؟ نو د عنوان مو ولې وټاک؟ اصل کې موږ تاسې مسلمانان یو، موږ تاسو باید خپل اسلامي نظام باید مو وي، حاکم کړی مو وي. اوس وخت کې فکري جګړې دومره افکار خراب کړي دي، فکرونه عقیدوي ګډوډیانې رامنځته کړي دي چې اوس موږ مجبور یو نو خپلو مسلمانانو ځوانانو ته درس ورکړو چې اسلامي نظام ګوره ضرور ده، موږ تاسو په خیر ده چې قایمي کړو، د دنیا او آخرت ګټه هم پکې ده. ځکه به سیمینار ورکړو اوس دا موږ لازم په ګرځېدلې ده. نو زه به اصل کې دغه درس ته ولې اړتیا پیدا شوه، ولې دا موږ سیمینار شروع کړ؟ محترم که تاسو فکر کړي دنیا کې ډېره لګوله ده، مشکلات دي، روحي سکون نشته، که نه بېعدالتي ده، ظلم ده، جګړې دي، نسل وژنې دي او افچین قاضي دي، که نه. دا ولې دا د پرمختګ له امله رامنځته شوي دي که د غلطو نظامونو نتیجه ده؟ تاسو نه پوښتنه کوم. نه او د پرمختګ وجه خو پرمختګ خو اسلام هم تاییدوي، اسلام هم پرمختګ غواړي. اصل کې دا بشري نظامونه ناکام شوي دي، که کمونیزم ده، که سیکولریزم ده، که کیپیټالیزم ده، دا د بشر خپله جوړ کړي دي. ځینې مسلمانان هم کمزوري مسلمانان هم تاثیر لاندې راغلي دي د دنیا سره له پرمختګه، خو بیا هم د ظلم خواته روانه ده. په جزیرو کې څه کېږي؟ ولې اوسي؟ ولې بېعدالتي اوسي؟ ولې ظلم اوسي؟ ولې مکمل یو هیواد چې مسلمان هیواد یې له بیخ نه ټوله غزه له منځه لاړه شي؟ ولې بېعدالتي اوسي؟ یعنې نو ځکه موږ وایو چې اسلامي نظام قایمول لازم دي او اړتیا ده. داسې ول لازم دي، یو څو شپږ کرښې ما لیکلي دي، د لنډ لنډې مې راخیستې دي، تاسو کولی شئ په دې کې ډېره مطالعه نوره وکړئ. محترمو، اول دا ځکه چې اسلامي نظام بشپړ الهي نظام ده، واک به د الله عز وجل وي او خلیفه به نایب وي. یعنی دا یو خو بشپړ ده، بل الهي نظام ده. ولې اسلامي نظام غواړو؟ ولې باید اسلامي نظام قایم کو؟ تا نه به څوک پوښتنه کوي که نه؟ ولې موږ اسلامي نظام ته مبارزه وکړه 20 کاله په افغانستان کې؟ ولې اسلامي نظام قایم کړي، اسلامي امارت؟ ولې باید نور مسلمانان په خپلو مملکتو کې اسلامي نظامونه راولي؟ وجه څه ده؟ اوله وجه دا ده چې دا بشپړ نظام ده او الهي نظام ده. لکه چې چا پیدا کړي باید نظام دغه نظام ومنو، هغه نظام چې د الله له لوري ټاکل شوی او پیغمبر علیه السلام اساسات په مدینه کې ایښي دي. دا په موږ لازم ده، ځکه دا بشپړ ده، کامل ده او الهي ده. هغه آیت چې په عرفات په ورځ د جمعې په ورځ نازل شوی ده، حجة الوداع کې پر رسول الله مبارک باندې 10 کال د هجرت، د سورة مائده 3 نمبر آیت ده. الله فرمایي: اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. نن ورځ ما مکمل که تاسو لپاره دین، دا دین مکمل ده. د ځینې خلک متاثره شوي دي، په د سوشل میډیا کې راغږېږي سیکولرانو سیکولر نظام قایم کوي. نو دا خو صریح ګوره ځان نه پوهېږي، دا خو صریح کفر ده. دا مطلب اسلام نیمګړی ده، لکه سیاست ته ځای نه لري. یعنې دا دین د سیاست نه جلا کوي سیکولر دا معنی. نو دا مطلب چې دین ته نیمګړی بولي، بیا د مسلمانۍ دعوا ولې کوي؟ یا مکمل سیکولر سه یا مسلمان سه، یو دواړه نه کېږي. اور به ولې سره یو ځای کوي؟ نه مسلمانان هم یو، خو سیکولر نظام غواړو. دا خو بندګانو بشر جوړ کړي دي، دا ناکام شوي دي. ځکه دا خو د ټولنې ته په وخت ځواب نشي ویلی. نن یو قانون بشر جوړ کړی ده، سبا هغه قانون هغه بله ورځ بل غواړي، بله ورځ بل غواړي. قانون خو هغه بشپړ الله جوړ کړی وي، ځکه الله پیدا کړي یو.
نو دا دین مکمل ده. الله وایي دا دین مې تاسو ته مکمل کړ. مثلا موږ ویلي چې بشپړ نظام د اسلامي نظام، عقیدوي نظام مو ویلي، عبادتي نظام، قضا او عدالت، اقتصادي، ټولنیز، اخلاقي، سیاسي کنه او جنایي، جهادي، دفاعي، حکومتي او مشرتابه نظام. عقیدوي نظام د الله صفات کنه د الله توحید بس دی دا بشپړ شوی ده. دې کې ځدې خبرې نشته، دې کې بدعات کول نور نشته کنه. موږ تاسو عقیدوي نظام موږ تاسو کتاب ده کنه، کتابونه دي مثلا موږ تاسو وایو. نو دا عقیدوي نظام په اسلام کې بشپړ شوی ده، عقیده تکمیل شوی ده. موږ څنګه عقیده څنګه ولرو؟ اهل سنت والجماعت عقیده شرح العقائد پر کوم کتاب چې وایو کنه مکمل تفصیل هلته بیان شوی ده، نور کتابونه نشته. عبادتي نظام د موږ د لمونځ، روزه کنه عبادات چې کوم دي دا ټول تکمیل شوي دي. دې کې ځان اضافه خبره نشته. څومره لمونځ وکړو، روزه کله ده، اخترونه، جمعه، عبادات، نوافل، دا ټول عبادتي نظام ده. قضا او عدالت موږ تاسو اول ورځ ګوره قانون جوړ شو، جزا قانون، نو دا د اسلام نه جوړ شوی کنه، د فقه نه او د قرآن د حدیث نه. قضا او عدالت، قضایي نظام، د قضا نظام جوړ ده، مجرم، محکمه څنګه کمی کنه. اقتصادي نظام موږ تاسو خپل اقتصاد لرو، زکات ده، عشر ده، صدقات دي کنه، دا ټول نظام سیستم جوړ ده. او مالیات کله کله دي کنه. او بیا ټولنیز اجتماعي نظام ده کنه، ټولنه کې څنګه ژوند وکړه موږ تاسو. نو واده ده، مړی ده، اجتماعي ژوند ده کنه، جماعت راتګ ده او یو بل سره په خو بده کې شرکت کول، دا ټول اسلام ښودلي دي موږ تاسو ته. مریض پوښتنه کول دي، دا ټول ټولنیز نظام کې راځي. اخلاقي نظام موږ تاسو کنه، اخلاق موږ ته رسول الله برخه نمونه ده، اسوه حسنه ده کنه. نو هغه موږ ته اخلاقي نظام ښودلی ده. ښه اخلاق کوم دي کنه؟ صبر، حوصله، زغم او نرمدیلي، زړهسوی کنه، صله رحمي، همدردي. او همداسې سیاسي نظام موږ تاسو کنه، سیاست مو څنګه وکړو، اسلام اساسات کوم دي کنه، د کافر سره اړیکې څنګه وپالو، څو ورسره وکړو، سیاسي نظام څنګه جوړ کړو. سیاست څه مطلب؟ ساسه یسوسو چې موږ دنیا او آخرت جوړ شي. او همداسې جنایي نظام کنه، څوک جنایي پیښې کوي، موږ خپل قانون لرو په اسلام کې ورته. جنایي پیښې کوي کنه، اسلامي ټولنې داخل کې کنه، څوک رجګي وایي، څوک زخمي کوي، څوک قتل کوي کنه، هغه پیښې شته. جنایي پیښې د قضایي پیښې سره اړوند دي، قصاص دي، حدود دي، تعزیرات دي. او بیا جهادي نظام ده، موږ جهاد لرو. دفاعي نظام څه ورته وایي کنه، د خپل اسلامي خاورې نه، د امت نه، د خپل وطن نه څنګه دفاع وکړو، اسلامي ارزښتونو نه څنګه دفاع وکړو، جهاد وکړو. جهاد اصول هم راته معلوم دي، اسلام راته ښودلي دي. او بیا حکومت څنګه وکړو، مشرتابه نظام، مشر څنګه وټاکل شي کنه، رامنځته شي کنه. بیا خدای نه خسته عزل هم شته کې څنګه لرې شي بیرته، که خامخا کفر بواح تر اوسه یا نسو کولی. دا ټول نظامونه دا څومره برخې چې دي کنه په اسلام دا مکمل دي. الیوم اکملت لکم دینکم په دې کې شامل دي. سته پکې نو موږ ولې نور نظامونه ته لاړ شو؟ هغه شیطاني نظامونه چې بشر په لحاظ جوړ شوي وي، ناکام شوي دي او هغه د بشر له فکر نه راوتلي دي. بشر خپله محتاج ده، نظام به یې سره کم وي. دا هغه نظام ده یعنې 1400 کاله کېږي که نه چې موږ ته هر وخت سره تطبیق ده، مطابق ده او موږ تاسو غوښتنو ته جواب ویلی شي. نو موږ تاسې خپل اسلامي نظام ته کار. دا دین اکملت لکم دینکم، دا دین مکمل ده. دې کې کمای زیاتی په دې کې کمای نشته او نه زیاتوالی کې راځي، بدعت ده. او اجتهاد راځه شته، علماو په دین کې پاخه دي که نه، راسخ علما دي. نو دا چې کوم اساسي مسایل دي دین دا ټول مکمل شوي دي، دین تکمیل شوی ده. او څوک چې اوس دا نیوکه کوي چې نه موږ داسې نظام غواړو چې سیاست کې نه وي، صرف په جماعت کې وي، نو دا خو ته د کفر خبره کوي. او اتمنتو علیکم نعمت، تاسو باندې نعمت مکمل کړ الله وایي. او زه پر راضي یم، ما خوښ کړ تاسو لپاره د اسلام دین. الله وایي دغه دین باندې زه خوښ یم، په اسلام بل یو نه غواړم. هسې الله په دې دین راضي ده، الله خوښ کړی ده موږ ته. موږ ولې بل نظام غواړو؟ خو الله وایي ما درته خوښ کړی، قرآن کې درته وایي، د رسول الله په ژبه یې درته وایي، او ته بیا هم بل نظام قایموې، مبارزه کوې، اسلامي نظام پسې د اوس مبارزه کوې، کوکې راوایې. دا واجب قتل دي که نه؟ ګوره دا ګناهګاران دي، دا فاسقان دي، دا ظالمان دي، دا خلک اسلامي نظام په ضد راپورته کېږي. او کومې نیوکې چې دوی کوي ګوره داسې نیوکې دي چې بیخي د جواب وړ هم نه دي، ځکه هغه دوی اسلام نه مطالعه کړی. دوی اسلامي نظام کوم مثلا قصاص ده یا حدود دي، دوی هغه ظلم بولي، نعوذ بالله. دوی خبر نه دي، مطالعه نه ده کړې.
او تاسو فکر کړئ دوی طالباني نظام وي، طالبانو نظام داسې کړي دي. د طالبانو نظام نه، د اسلام نظام ده، د رسول الله نظام ده. دوی صرف تطبیقوي، امارت صرف تطبیقوي. ځان دوی خبره کولی شي په دې زمانه کې، خو هلته هر شی چې تا ته اصولنامه جوړه کړې ده مخکې خپره سوه که نه، نو دا جزا اصولنامه، خو لاندې هر یو څه آیت دلیل حدیث لیکلی ده، فقه یې لیکلی. او ان الهي نظام د واک دی الله دا خلیفه نائب دا صرف نائب ده، دا تطبیقي در باندې. ان الحكم الا لله، حکم مشی دی الله وی. الا له الخلق والامر، خبردار الله لپاره پیدا کولم دي او امر هم ده. پیدا کولم الله کړی دي، امر هم الله کوي کنه. خود ارس پیدا کړی الله دي، امر هم دی الله منو. خاص اوس ارس پیدا کړی الله دي او امر به موږ ځانه کې کوو، نه دا قانون نه غواړو، داسې قانون غواړو. دا څرنګه کار څه مزدور دی ما کنه ټټو دی ارسلا خان ساتي، هغه خبره ده. نو اوس پیدا کړی ما قانون دی بل چا باندې بس خو نسره کېږي. دویم نو اسلامي نظام قایمول ولې لازم دي؟ ځکه دا بشپړ نظام ده، الهي نظام ده، د الله له لورې ټاکل شوی نظام ده او اساسات یې رسول الله مبارک مدینه کې ایښي دي. یوه خبر. دویم دا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په اساس ولاړ نظام ده. د بشر چې کوم نور نظامونه ځان جوړ کړي دي، خصوصا کفارو جوړ کړي دي که نه، ما نومونه ورته واخیستل مخکې، که کمونیزم ده، که سیکولریزم ده، که کیپیټالیزم ده، که ډیموکراسي ده، دغه شی پکې نشته. او دا د اسلامي نظام د ملا تیر ده. یعنې په هغو نظامونو کې ته نسې کولی چاته امر معروف وکړي. که څوک مثلا قتل کوي که نه، ته نسې منې کولی، منکره نسې لرې کولی. که بد کار کوي، که زنا کوي، که غلا کوي، ته نسې منې کولی. هغه زه آزاد یم، خپلواک یم، چې هر څه کوم. خپل لور زوی ته هم امر نسې کولی، ډیپورټ کوي سړي دی. او دا خو شخصي ازادي ده که نه، دوی ازادي بولي. امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د اسلامي نظام اساس د ملا تیر ده. نو ځکه اسلامي نظام قایمول لازم دي. موږ اړتیا ورته لرو چې په دې کې امر بالمعروف وزارت شته، یو څوک شته چې موږ له خود ته وهڅوي له بد نه منع کړي، موږ ته لمانځه امر وکړي، موږ له بدوی نه منع کړي، دا کار مه کوئ، آخرت هم خرابېږي، دنیا هم خرابېږي که نه. څومره خوند کوي تا ته څوک هېڅ لمانځه ته لاړ شه، سړی دعا ورته وکړي چې دومره څوک شته چې موږ خود ته بولي له بد نه منع کوي، شکر وباسئ. خلک وایي ځینې ځوانان نه والا دا خو خبر نه دي، یا مطالعه نه ده کړې، یا قصدن ځان داسې تجاهل کې اچوي. بالمعروف والا صرف بالمعروف چې نه وای نور نظام خو استغفر الله وسلم. اسلامي نظام قرآن کریم کې څو په لسهاو لسهاو الله پاک امر کوي که نه، ولتکن منکم امة که نه یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. تاسو کې باید یو امت یوه ډله وي چې په نیکوی امر کوي، له بدوی منع کوي. څو ځایه دا راغلي دي، دا د امت نښه ده، پېژندلو نښه یې ده. نو موږ ځکه اسلامي نظام قایمول لازم دي. او دا ستا امر وکړي که نه چې شریعت باندې برابر شه، راځه لمانځه ته راځه، نو دا په چا بده لګېږي، دا بده مه لګوه، پکې خو تا ګټه ده، لمونځ کول خو تا دنیا او آخرت جوړېږي. او دریم ځکه لازم دي اسلامي نظام چې عدالت څخه ډک نظام ده. څنګه موږ ته الله امر کوي ان الله یأمر بالعدل، نو الله پاک امر کوي ستاسې انصاف کوئ، عدل کوئ. دا دومره د عدالت څخه ډک نظام ده، څوک بې انصافي نشي کولی. چې په چا جرم ثابت څه، نو هغه چې هرې طبقې والا هر څوک چې وو، مالدار و، غریب و، باچا و، وزیر و که نه، یعنې غریب و که ګدا و، هغه قصاص که راغی که نه، حد پر هغه په جاري کېږي. مونږ اصل کې اسلام دومره د عدل نظام ده چې د کافر سره غیر حربي سره هم ظلم نه کوي، چې بندي کې هم ظلم نه ورسره کوي، انصاف ورسره کوي. داسې د بدر واقع چې بندیان ونیول شول، پیغمبر علیه السلام رسول ته راغلل که نه، مسلمانانو مجاهدینو صحابو اویا نفره وو که نه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ورته ویلي؟ ډېر ښه به ورسره کوئ، څه تاسې خورئ دوی ته یې ورکوئ. دا دومره د عدل نظام ده. اوس دغه کافران چې دوی دا نظامونه جوړ کړي که نه، ځانونه علمبرداران بولي، موږ باید اول دوی عدالت ته راکش کړو. اول باید حیوانات نه روباسو، انسانیت ده، دوی خو بهي حیوانان دي، سره کوم برخورد کوي د انسانانو سره. او ولې باید انسانان کو بیا باید اسلام دعوت ورکړو، بیا مسلمانان کو، دا بهي حیوانات ته اوښتي دا خلک. او بل څلورم ولې اسلامي نظام قایمول لازم دي؟ ځکه دا شورا په مشوره ولاړ نظام ده. اسلامي نظام دا داسې نه ده چې دیکتاتور نظام ده، استبدادي. په دې کې علما دي، مشران دي، د رای خلک دي که نه، نو هغه راجمع کېږي، مشوره کوي، ټولنیز مسایل د خلکو نمایندګان راجمع کېږي، مشوره ورسره کېږي. او
یو خو دیني هغه مسایل او سری کرخې دي چې څوک مشوره نه کوي. یو داسې عام مسایل کله رامنځته کېږي دود که نه دود د عرف دی موږ تاسو مباح شیان دي ځینې که نه مستحب شیان دي په دې باندې ټول علما راجمع کېږي 1000 نفره 2000 مشوره کوي کار څنګه یې وکړو. یو نفر کار نه یو نفر بس مشوره به منل کېږي دا ټول مشترک ده. وامرهم الله پاک فرمایي وامرهم شورا بینهم دوی په خپل منځ کې مشوره سره کوي امر سره کوي سره کینی څه وکړو کوم کار مناسب ده اسلامي نظام په ګټه ده د اولیا ګټو په ګټه ده که نه. محترمو په دې نظام کې داسې نه ده چې بس نو یو سړی جګ سي یعنې دا رقم هم نه ده شورا که نه لکه ولسي جرګه 400 پکې ناستو د دې فقط رایې به پیسو واخیستلې. دا اصل کې هغه خلک به دلته ځي که نه اهل العقد حل او عقد شورا ورته وایي که نه چې هغه ډېر د علم والا خلک وي تجربانه خلک وي او هوښیار خلک وي ولس منلي خلک وي او علما وي په دین باندې پوه وي داسې خلک به ځي بیا هلته شورا مشوره به کوي او کوم مسایل سره رامنځته کېږي. او بل پنځم ولې اسلامي نظام قایمول لازم دي اړتیا ولې ورته لرو ځکه دا د مساوات او په تقوا ولاړ نظام ده. الله پاک فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم شپږم سپاره کې فرمایي یعنی بهتر په تاسو کې ما ته څوک ده چې تقوا ولري. نو دا نه ده تور ده سپین ده عجم ده عرب ده نه نه افغانای ده پاکستانای ده ترکای ده مصرای ده ایرانای ده که نه اندونیسیا ده مالیزیا والا ده نه نه ښه سړی څوک ده تقوا ولري. نور دا نسب نسته کې چې ته کوم ځای یا ته سپین یې ته سور یې ته زیړ ته بخۍ یا تور نه نه د حبشو ده نه. ان بشک اکرمکم عند الله اتقاکم بهتر په تاسو کې د الله په نزد هغه څوک ده چې متقي وي پرهیزګار وي ښه سړی وي چې هر څوک وي. نو دا ټول هر انسان چې مسلمان وي تقوادار وي بس الله تعالی بهتر ده ځکه چې هر څوک وي. حدیث شریف کې څه راځي جناب رسول الله مبارک فرمایي لا فضل للعربي على العجمي که نه ولا ابيض على الاسود الا بالتقوى. یعنې بهتروالی نشته د عربي په عجمي باندې چې عرب دی په عجمي بهتر وي. عربان خو پېژنئ عربان که نه نو تقریبا 26 ملکونه دي 25 عجم دغه طرف دی موږ تاسې خلک چې عربي مو نه ده زده عجم معنی ګونګیان که موږ تاسو عربي نه ده زده خو ګونګ دي تر او نه سپین په تور باندې بس هغه لري غوروالی لري بهتروالی الا بالتقوا تو چې پرهیزګار وي د الله نه ډارېږي بس دا بهتر د الله په نس. نو په اسلام کې دا خبر ده تو چې نیک اعمال کوي ښه سړی وي نو دا الله ته بهتر ده. زیداره ده بهتر ته د کوم کام والی ګوره دا په نشنلیزم باندې مراد قوم پرستی باندې چې رسول الله برک فرمایي څوک تعصب کوي ما امتي نه ده. زموږ داسې خلکو کې دا خبره هم ده که نه په ځوانانو کې یا د ولایت قوم پرستی کوي ولایت په سطحه که نه یا د قوم په سطحه یا سمت که نه شمال ده او جنوب ده نه نه حتی مکمل مسلمانانو کې لا دا شی نشته چې ښه سړی پرهیزګار و بس تا ورور دا الله ته غوره ده تا ملګرتیا ورسره وي ځکه چې هر څوک او د نشنلیزم قوم پرستی زه پلانکای قوم یم زه بهتر یم نه نه ځکه الله پاک نو جل جلاله الله عز وجل قیامت پر داسې نه کوي چې پلانکای قوم دلته راسه پلانکای قوم ته دلته راسه نه مسلمانانو ښي طرف راسئ او کافران چپ طرف نو دوه ډلې دي کفور او شکوره یا به مسلمان متقي پرهیزګار یا کافر ده. نو ستې دا قومونه پېژندلو وسیله ده لتعارفو بهتروالی نښه نه ده. او بل اخري خبره دا ده شپږم چې بشري نظامونه ناکام سوي دي. اسلامي نظام ته موږ ځکه اړتیا لرو بشري نظامونه پلټ سوي ناکام سوي تجربه سوي دي کار نه ورکوي نه د دنیا ګټه لري نه د آخرت او مادیات څه پکې څه نه څه شهرت به کې پیدا کې مادیات پیسې به کې وګټې نو خسرت دنیا والآخرت دي نور دنیا او آخرت دواړه تاوان دي. ځکه الله پاک فرمایي ومن احسن من الله حکما د الله پاک نه څوک ښایسته حکم کولی شي د الله پاک نه به چا ښایسته نظام وي کله وحاش. نو ګورئ که کمونیزم ده کپیټالیزم خو سړی بهي داسې کي چې مالداران نور هم مالداري کي غریبان نور هم سي غریب کي او داسې آزاد بازار ډیموکراسي والا چې راواخله او کمونیزم بهي هغو نور هم سره ځپي یوازنی نظام چې موږ تاسو غوښتنو ته هم لبیک وایي او
بشپړ نظام ده په هره برخه کې ده هغه اسلامي نظام ده قایمول موږ تاسو باندې لازم دي او ضرور دي او موږ اړتیا ورته لرو ضرورت ورته لرو دنیا هم ښایسته سي آخرت هم ښایسته سي او ځینې خلک دغه وروسته تاسو سره مباحثه کوي بحث کوي او مناظره کوي چې نو معاذ اسلامي نظام ته ضرورت ده تاسو مستقیما جواب ورکوي اسلامي نظام هغه ده چې الله پاک د الهي نظام ده او بشپړ ده مکمل نظام ده دا آیت ورته وایي الله موږ ته خوښ کړی ده نو چې الله موږ ته یو شی خوښ کړي موږ ولې بل نظام څخه لاړ شو او دغه نظامونه خو ناکام شوي دي څه کانې لېبې ونسولې تاسو وکتل څومره ناکام شوي نظامونه دي او دوی کولی شي دغه څومره بیا عدالت دوی کولی شي د کوم کسانو چې د اپسټین په قضیه کې شامل دي جیفري اپسټین چې دوی د راونیسي عدالت میز ته راکشي کړي اعدام یې کړي سزا ورکړي نه څوک پوښتنه ترې کوي ولې خو بچایان دي یا میلیاردران دي که نه څوک څه نشي ورته ویلی دا خو عدالت نه داسې رقم نظام ده نو هغه یوازینی نظام اسلامي نظام ده چې نو د مظلوم غږ پکې اورېدل کېږي د حق نظام ده الهي نظام ده د امر بالمعروف نظام ده د عدالت څخه ډک نظام ده د شورا په مشوره ولاړ نظام ده د مساوات په تقوا ولاړ نظام ده او بشري نظامونه ناکام شوي دي هغه کار نه ورکوي نو دا موږ تاسو نن درس نو انشاءالله هم درس موږ تاسو بیا نو هغه د خوارجو پېژندل هغوی شبهات باندې رد ده راتلونکې جمعه بله جمعه به انشاءالله بیا امتحان وي نو هر څه خو هر درس خلاصه به یې لیکلي وي درس که نه ځینې خو ما امضا کړي دي ځینې نور بیا ځان سره راوړئ نو امتحان پر ورځ هغه بیا کتل ضرور دي دعا وکړئ خدای پاک ته راضي شي یا موږ د سنت سره ځان لپاره وګرځوي خدای پاک ظاهر و باطن اسلام وکړي کوم ځوانان دلته راځي خدای پاک عمرو کې برکات واچوي مور پلار عمرو کې برکات واچوي خدای ښه خلک یې کړي خدای اسلامي نظامونو سرلاري کړي د امت سرلاري وګرځوي خدای امت خدای په دین باندې سره یو ځای کړي اسلامي امت سره یو ځای کړي زموږ اسلامي امت ته بقا ورکړي عدل سره انصاف سره خدای پاک موږ مشر شیخ صاحب وساتي خدای پاک ټولو اعلانه تر ادناه موږ مشران ځوانان ورونه او خویندې ټول وساتي مسلمانان خدای هر ځای کې سي خدای ته یې وساتي دې په لور شي خدای ته موږ نه راضي شي د روزي مبارکه میاشت را روانه خدای پاک په خیر سم ورته ورسوي صلی الله علیه وسلم برحمته